منو چې ډوډۍ واخلو یاره چې او په خیر لکه دا چرته هیڅ عالمه د انځر ګل نه جوړ شوی دی موقع صبره کې مات کې خار پهلوانا څنګه یې ښکاري نه پرېږده بچو ستا ته لاسم موږ دوه ورځې اولاد خوړلی دی اورې نو د یار چې تا ما نه پی پټ کړي نو بیا تا حالت ته نه تلي نو خو پیشو څکلی و دا وګوره وایي پیشو څکلي و څکلي خو تا و خو په دې مې پوه کړه چې څنګه دې پټ کړي و دا یاره نه که بیا مې راته بخې ګورې ښه ده ووخم درته نه که دا داسې کار و چې ته د پیو کاڼي ته ناست وې نو ستا مېلمه راغلی ها نو ما د هسپتال هغه ډریپونو والا تار نی پیپ غوندې هم مې جنډ کړی و بس ستا کاڼي ته مې در وویشته په پیپ مې دا نه ټول پیاز کړل پر یې دومره روټو باندې سکې نه که دا خرڅوم که نه ولې وایي دا خرڅوم نو پیدا کړي دي کوم ځای دا نو وروره دا د مسلمانان نه دي دې موټرو کې چې راشي دا شومان نو زه ورته یم راکړه لکه د څلورو ورځو کې م یو روپۍ رانو ځان له پې روټۍ لمن هغې را سره څه لوبه کې خبرې څه وکړي را سره هغې راته وایي راځه چې روټۍ دله والو ته بیا څه وکړي په دې روټو باندې نو بس مړه زم سره سم د سړیتوب کار وکړم نن بۍ سره مې په تانې ډوډۍ ټیکه کړې ده خو درته ویم که نه چې دا نشه پرېږده دا ته ښه کې نشه خو ما شپږ میاشتې وپشه پرېښې ده ګورې نه دې دې مخ نه مې وینې ساسي او که ډېر یقین دې نه راځي نو یو درز نه راشه که نه راځه بس بیا به شي ګوره مې یارودله که نه نه نو ته څه بولې لګې نو نه که زه څوکم کور کې مې یو غټ پټ روډ دی او دوه مې واړه مور پلار دی نو هغه هم څه نه کوي نو ورور مې نه که شپاړسم پاس کړی دی او قسم په خدای زه خو دا کار روزګار نه یم نو به څه به کوم دا به کوم لکه نو هغه له څه نوکري موکري وګوره که نه نو نه که نوکری چېرته دي زه ورته یم راځه چې ما سره په بزنس کې شریک شه لکه نو ستاسو بزنس هم شته دی نو ورته وایم ولکه نه بزنس مې دا دی چې مې یو چرګ هم خرڅوي نو په 80 روپۍ ده دا چرګ له کوم ځای نه راوړئ نو دا پردی چرګ چې په دې ډېرانونو خوشې تشې ګرځي کله ګیدړان تښتوي کله سپي خوري نو که د چا مسلمان په کار راشي نو ښه خبره نه ده